الله الرحمن الرحیم. دا چې د تېرو څو ورځو راهیسې په هېواد کې په بېلابېلو ولایتونو کې واوره وریږي د زیات اورښت او طوفان له امله د هېواد لویې لارې بندې شوي دي. سیمې ته د 201 شهید یافته فرقې پروان لیوا انجنري ټیم ځان رسولی تر څو یاده لار د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. د یادونې وړ ده چې د سالنګ ولسوالۍ کوکلامي دره چې یوه پر نفوسه دره بلل کېږي، تقریبا تر 15,000 پورې نفوس پکې اوسېږي. نو د دې درې وګړي هم تر اوسه پورې بند دي. نو لاره یې بنده ده د موټرو پر مخ. نو دې درې ته موږ هم د درې لار به خلاصوو تر څو هېوادوال له ستونزو مشکلاتو څخه خلاص دي. سالنګ ولسوالۍ کې دا څو ورځې د واورو په اثر باندې لاره بنده وه او ډېرې شدیدې واورې شوي دي. نو دا د انجنرۍ ټیم اخته دی دلته خپل وسایل یې راوستي دي. نو عملاً کار شروع دی. دا څو ورځو نه دا لاره بنده وه، ملګري دا دي الحمدلله او در رسېدلي دي. انشاءالله د لږ وخت کې به دغه لاره خلاصه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم الله عبدالرشید از دره کوکلامي ولسوالۍ سالنگ. این یک هلاکت است که از 6 روز بر این طرف راه مردم بر رفت و آمد بند بود. ما تقاضا کردیم از لوای دوی ولایت پروان که خوشبختانه تیم انجینری اینجا تشریف آوردن همراه وسایل لودر اسکواتور آغاز به کار از امروز شنبه ساعت 12 بجه آغاز به کار کردن که راه مردم باز شود تا دره کوکلامي مکمل باز شود. و از مجاهدین از لوای پروان از وزارت دفاع ملی ما بسیار زیاد تشکر میکنیم. دیگه خرسند هستیم، خیلی می‌بینم که همکاری کردن.